أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. إن شاء الله ننب سورة أنعام آيات نمبر 3 أو يايم 73 بوایو. الله تعالی دې وینا حق ادا کولو توفیق راکړي. الله تعالی دې موږ تاسو ټول په دې قرآن کریم باندې پوهه کړي. الله دې عمل کولو توفیق راکړي. دینه شیطانی آیتونو کې الله تعالی د اسلام یعنی مسلمانان کې دل د خپل رب د پاره تسلیمیدل او د مانځه قایمول او د الله د یرینا ګناه نه ځان بچ کول، ځکه چې الله ته به جمع کېدل وي. اوس الله تعالی د خپل قوت او د خپل خالقیت بیان کوي. الله تعالی چې ما د ځمکې اسمانونه چې پیدا کړي دي دا ما اسې نه دي پیدا کړي، دا سما لوبه او کیل تماشا نه جوړوله ماشومان وونته چې سحر لوبو کې ګرواندې جوړې کا او مخامې بیا وړان کا نه. د دې په پشت کې او د دې مقصد کې ډېر لوی نظام دی او په دې کې ډېر لوی هدایات دي. خپل په دنیا کې چې څومره څه دي دا خبره بار بار موږ درسونو کې کړې ده چې په دې هر شي کې سبقونه دي د انسان د پوهې لپاره، دلایل دي د انسان د پوهېدو لپاره او اسی یا دهانی لپاره. کنیم دا خبره ما تاسو ته بار بار کړې ده. لکه مثلا یو قصاب دی هغه غوښه خرڅوي، یا یو سبزی والا دی هغه سبزی خرڅوي، آلو خرڅوي، پیاز خرڅوي، او هغه یو مارکیټ کې دکان واچولو نو دا په حقیقت کې د دکاندار دکان نه دی چولی. دا الله تعالی د هغې علاقې والا دپاره آلو پیدا وکړو دلته چې دې خلکو ته د آلو یا د غوښې ضرورت دی. نو الله تعالی هغه دپاره قصاب پیدا وکړو. قصاب په زړه کې دلته واچوله چې دلته دکان جوړ کړو. په هغه دپاره بیا مال پیدا وکړو، مال دپاره بیا د مال ساتونکي پیدا وکړو، مال ساتنو دپاره بیا فصل پیدا وکړو، فصل دپاره اسمان نه اوبه راورولې، هغې دپاره بیا ځمکه، هغې دپاره موسمونه. دا ټول یو تړلی نظام دی. دې دپاره چې دلته خلکو ته غوښه ده، د غوښه به دوی ته څنګه ملاویږي. نو الله تعالی د یو سیستم تحت باندې هغې ته د غوښې د رسیدلو هر کور ته یا چاته چې ضرورت دی هغه ته ورسوي. که د آلو ضرورت دی نو آلو ورسوي، که د پیاز ضرورت دی نو پیاز ورسوي. مونږ ته خو بازار ښکاري، د رړې والا ښکاري، خو په حقیقت کې دا ټول الله تعالی کوي. ان الله علی کل شیء قدیر. الله تعالی په هر شي باندې قادر دی. ان الله علی کل شیء خبیر. الله تعالی د هر شي نه خبر دی، علیم هغه هر څه باندې پوه دی. یدبر الامر. دا ټول کارونو تدبیر الله تعالی کوي، دا الله کوي، دا په خپل نه کیږي، دا یو سړی نه کوي. دا مونږ دا اوس چې ناست د سبق ته دا زه دا سبق وایم دا که تاسو اورئ دا د الله تعالی نظام نه چې تاسو ته کړی. تاسو به څه مینه وي قرآن سره، تاسو به څه تعلق وي قرآن سره، څه دعا به مو کړي وي، څه خیر به مو قبول شوی وي. الله تعالی تاسو ته مونږ د لاسه داسې مونږ څه عمل به الله تعالی قبول کړی وي مونږ بیان کوو، دام د الله تعالی طرف نه دی. تاسو یې اورئ دام د الله تعالی طرف نه دی. په دې کې چې عمل وکړو هغه هم د الله تعالی طرف نه دی، چا ځان بچ کو هغه هم د الله تعالی طرف نه دی وغیره د ګناه نه. همدغه رنګ دا ټول سیستم ځمکه اسمانونه وغیره هغې باره کې الله تعالی فرمایي چې دا الله لایق د عبادت ته چې د عبادت وکړلی شي، د حقدار د عبادت ته چې د عبادت وکړلی شي. دې مقابله کې وروستو چې کوم د شرک نظام تیر شو، یا د مشرکانو یا د بوتانو یا د پیرانو یا د باباګانو، هغې څه کړي، څه پیدا کړي دي. بل ځای کې الله تعالی فرمایي دي په خپله پیدا کړي شوي دي. څه شی پیدا کړي خو خود نه دي چې خپله پیدا کړی شوی دی، او خپل ځان نم نه دی خبر چې دی به د قبر نه کله راپاسي او ته ونه امداد غواړي چې الله را مدد شه. یا دی بوت په خپله لاسه جوړ کړی دی بیا مغه نه امداد غواړي. دا څومره لویه بېوقوفي ده، څومره کمکلتوب دی. بیا د الله تعالی دا نظام د تړلی یو بل سره تړلی نظام د خپله د دې دلیل دی چې تاسو به راپاڅئ. لکه الله تعالی په سوره سبح اسم ربک الاعلی کې، سوره اعلی کې الله تعالی فرمایي تاسو د فصل ته وګورئ، تک شین ښایسته ښکلی برابر د شنه شنه پټي ښکاري. څه وخت بعد هغه زیړ شي، څه وخت بعد هغه په ماشین باندې یا په دې غویانو لاندې راشي او بیا چوره چوره شي او بیا تور شي او بیا ختم شي. هغه شینوالی بیا نه وي، بیا هغه دانې بیا ځمکې ته مړې ځمکې ته پرېوځي، هغه مړه ځمکه بیا راوګرځي. دقه رنګې به تاسو هم ځوانان بیا یئ، سبا بوډاګان یئ، بل سبا مړه یئ، بیا به تاسو را ژوندي کېږئ، قیامت کې بیا به تاسو نه الله تعالی حساب. دا د الله تعالی نظام او په دې هر یو شي کې د الله تعالی سبق دی.
کم شي ته د الله تعالی د خالقیت په بنیاد باندې وګوري، د الوهیت په بنیاد باندې وګوري، د ربوبیت په بنیاد باندې هر شي ته چې وګوري الله تعالی خپل خدایي او خپل نظام او د خپل مالکیت د ثابتای چې زیمه او زه یو یم په دې کې ما سره هیڅ شریک نشته. دا دي دلایل دي. بیا سړی گہرائی سره باندې سوچ کوي بیا پوهیږي. نو الله فرمایي وهو الذی، او د الله تعالی هغه ذات ته خلق السماوات چې پیدا کړی دي اسمانونه والارض او ځمکه بالحق، حق سره. حق نه مراد حق ثابتولو د پاره هم، ټیک ټیک هم، د حق کار کولو د پاره هم، دغه سي مختلفه معنی د دې کوي مفسرین او موږ تاسو د کړی دي او تاسو ته کو د سره حکم ثابتي دا په خپل هم حق دي، دا حق کار کیږي هم د دینه د سره حق ته هم رسیږي. لکه د ارسطو هغه د چا کې سوا ماته نوم یاد نه دی چې هغه قبل سکو نو یو ځای کې ملاستو نو ویل دل چې دا اندوانه په پزما کې شوی دا وای دا دومره غټه اندوانه ګوره او دا دومره غونته بوټي ګوره. عام ولیدو چې دا دومره غټه ونه ګوره او دومره پکاره چې هغه اندوانه په دې غټه ونه کې وي نو چرته میوه پر غورځېدلې د عام نو بیا ویلي دي چې الحمدلله الله تعالی چې کدا اندوانه خو ما سر به مات کړي نو ګوري د الله تعالی نظام داس یو مثال به تور مثال می تاسو ته وای بل ځکه قانون کې ساينس کې دا خبره بیانېږي چې هغه نه د کشش سر کله قانون جوړ شو ټول نه دا ټول قوانین دي او ټول مربوط دي یو بل سره ساينسي شي دي د کائنات مطالعه په خپل منځ کې ربط او دغه مشاهده دغه تجربه د ساينس وای دا چا کړی دی الله تعالی د ازمکه او د اسمانونو د پیدایش او د خپل منځ کې یو بل سره تعلق وغیرہ. و یوم په کوم ورځ یقول چې او وای الله تعالی کون چې شن فیکون نشیب یعنی د هر شی الله تعالی او وای چې ختم نو ختم بشي قیامت براشي او هغه حق ده چې او وای ځکه چې الله خپل پیدا کړی دی خو یو نظام د پاره تاسو اسنه پیدا کړی چې بګه خوراک کاو ډکیږي او تشیږي د جناورو په شانتي جناورم خوراک کوي او بیا مرشي نه انسان د پاره مقاصد دي عادت دي کائنات نه دي وګوري چې د کائنات څنګه یو بل سره تړلي شي وي. بیا الله تعالی فرمای قوله الحق و عناد هغه حق ده وله الملك او دغه لپاره بادشاہي ده اختیار دغه پلاس کې ده فیصله دغه پلاس کې ده ربوبیت فیصله مالکیت من رب کا چې کوم پختنه وکیږي د قیامت په ورځ دا د چا پلاس کې دي الله یوم په کوم ورځ شي ينفخ پکې بو هله شي په سوري پشپلای کې د قیامت پکې دا دوه قسمه پکې دي چې دا بویل شي دوه قسمه پکې یو هغه پکې دی چې اول په هغه سره د ټول خلق مړ شي ختم بشي دویم هغه پکې دی چې هغه سره ټول راژوندي شي بیا او د دویم پکې هغه خطرناک پکې وي چې هغه باندې به هر حامل خپل حمر وغورځي ماشومان به بوډاګان شي ځکه چې هغه ته پته ولګي چې را پاتول الله تعالی اوس به الله تعالی حساب کوي ما دنیا کې څه کړی موږ سره به حساب کیږي. دا د حدیثونو ثابت ده. همدغه رنګ یو کلیوال پښتنه وکړه رسول الله صلی الله علیه و سلم نه چې دا صورتي شی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا اخکر ده چې اسرافیل علیه السلام په وخت کې نه په خلق کې نیولې ده او تندې را تری کړې ده د پوکی اچولو انتظار دي چې الله ورته حکم وکي نه دا به ختم شي دا دنیا. عالم الغیب هغه په ده خبر ده د غیبونه غیب باندې او شهادت او پخکارو هم وهو الحکیم الخبیر او مغه تعالی خاوند حکمت ولده هغه په دې کې حکمتونه دي او خبر هم ده دا څنګه د چکنه الله پیدا کړی دی الله تعالی ته پته نشته څوک څه کوي څنګه کوي دا ټول نه الله تعالی ته پته دا وته الله تعالی په علم کې دي. وهو الذی او الله تعالی هغه ذات خلق السماوات چې پیدا کړی دي اسمانونه والارض او زمکا بالحق په حق سره صحیح ټیک ټیک حق ثابتولو د پاره و یوم په کوم ورځ یقول چې وای لا الله تعالی دیتا د قیامت کن چشا فیکون بس شی قیامت به قائم شي او دا ارڅ به ختم شي. قوله الحق وینا د هغه حق ده رښتینی ده وله الملك او هغه د پاره بادشاہي ده یوم په کوم ورځ ينفخو چې پکې بو هله شي په سوري پشپلای کې عالم الغیب هغه خبر ده د غیبونه او شهادت او د ښکارونه وهو الحکیم الخبیر او مغه تعالی خاوند حکمت ولا او خبر هم ده.